12 د ذوالحجې یعنی د حج 15 ورځ 12 د ذوالحجې اول کار خو کچيري یو حاجی په لسم د اختر په ورځ باندې د ذوالحجې حلق نه وکړي، قرباني نه وکړي، حلق نه وکړي، طواف زیارت نه وکړي، درنن ورځې تر غروب آفتاب تر لمر پرېوتو پورې دي دا کارونه وکړي. سر دې قرباني نه د کړي، پسې نه دی حلال کړي، نن دی حلال کړي په اول ورځ نه، او که حلق نه دی کړي، سر نه دی خریلی، نن دی وکړي، طواف زیارت نه دی کړي، نن دی وکړي. بهرحال کې دا کارونه کړي نو 12 د ذوالحجې یعنی د حج 15 ورځ په دې ورځ باندې نن یو عمل دی چې رمی جمار ورته ویل کېږي، شیطانان ویشتل. نن بیا د زواله بعد دا شیطانان ویشتل کېږي. اول به لکه هغه مخکې چې موږ ویل اول به راسي غټ شیطان ته، د غټ شیطان به 2 کاڼي وولي، په هر کاڼي ویشتلو سره به د لاس په 2 ګوتو کې ونسي، لږ به لاس پورته کوي چې بغل ښکاره سي. نارینه زنانه نه، زنانه به په عادي لاس دې ډېر نه پورته کوي. بسم الله الله اکبر رغما للشیطان ورزا للرحمن دا دعا دی ووایي. 2 کاڼي غټ شیطان وولي، د غټ شیطان ویشتلو بعد بیا دې راسي یو سیټ ته ودرېږي، بیا دې دعا وکړي، بیا دې د مابین شیطان وولي 2 کاڼي، بیا د هغه شیطان ویشتلو بعد قبله شریف کعبه شریفه ته مخ وګرځي، دعا وکړي، بیا دې هغه دریم شیطان وولي، دریم شیطان ویشتلو بعد دې بیا راووځي برته د خپل خیمو له راسي. په دا ورځ دې هم قیام افضل ده چې قیام په مینا کې وکړي. البته د 14 شیطانان که څوک نه ولي یا قیام دلته شپه نه کوي نو بیا مکې مکرمې له تللی سي یا عزیزیه یا هر ځای چې د وټلي قیام هلته کولی سي. لیکن افضل دا ده چې قیام د لې وکړي، ځکه د 14 د ورځې شیطانان هغه هم ولي. اگر چې د 14 د ورځې شیطانان ائمه ثلاثه په نیز باندې هغه نه دي، ضروري نه دي. احناف په نیز افضل دا ده چې د 14 د ورځې شیطانان هم ولي. عموما الته حاجیان او دا کمپنی والا بسان والا الله بندگان ډیر تلوار کی او کوشش دی چې حاجیان بس د مینا څخه ژر وباسي. لیکن د 14 د ورځې شیطانان وشتل هم ډیر زموږ احناف په نیز باندې مستحب او سنت عمل دی که څوک وکړي، ځکه د هر یو ډبرې غورځولو سره یوه کبیره ګناه معاف کیږي. بهرحال که یو حاجي د غروب آفتاب څخه مخکې د شپې څخه مخکې د مینا څخه د 12 شیطانان یې وویشتل راووتې، بیا خو د 14 شیطانان ویشتل پرده باندې نسته، او که شپه د هلته وله نو د 14 شیطانان ویشتل بیا د په ذمه باندې ضروري کیږي. بهرحال افضل دا ده چې سړی په خپل رضامندي باندې د 14 د ورځې شیطانان هم وولي، چې په یوه کاڼي غورځولو سره یوه کبیره ګناه معاف کیږي. دا ډیر غټ چانس دی او بهترین عمل دی. بهرحال که شپه د هلته سوه د 12 دا په مینا کې وله نو په د 14 په ورځ کې دا سهولت دی چې د زواله څخه مخکې هم شیطانان ویشتلی سي، یعنی سهار د اشراق بعد یې ویشتلی سي. لیکن بیا هم افضل دا ده چې د زواله بعد یې وولي، د زواله څخه مخکې هم ویشتلی سي. بیا به هغه طریقه ده، اول به راسي غټ شیطان به وولي 2 کاڼي، د هر کاڼي غورځولو سره به بسم الله الله اکبر رغما للشیطان ورزا للرحمن دا دعا به وایي. که دا نه یا د بسم الله الله اکبر 2 کاڼي غټ شیطان وولي، د هغه بعد بیا یو ګوښه ځای ته ودرېږي، بیت الله شریف ته مخکې دعا وکړي، بیا درمیاني شیطان 2 کاڼي وولي، بیا د هغه بعد ګوښه سي یو سایډ ته ودرېږي، بیت الله شریف ته مخکې دعا وکړي، بیا هغه دریم کوچنی شیطان وولي، د هغه بعد دعا بیا نسته، بیا دې را روان سي. دا عمل چې اوسو په 12 او 14 د حاجی د حج تمام اعمال مکمل سو. د حاجی ته دی د حج مبارک وي. الله دې زموږ د حجاج کرامو حجونه په خپل بارګاه کې قبول او منظور کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.